او بل محور د فکر دا ده چې یو څوک د انسانانو په اصلاح کې فکر کوي چې یا الله ګډوډي ده، بدعملي ده، نافرماني ده، له کومې لارې به دا انسانانو ته سړی قناعت ورکړي چې انسانان د الله جل جلاله بندګي خپله کړي او د ماسیوا بندګي و اطاعت پرېږدي، شیطان ته جواب ورکړي. شیطانان دوه قسمه دي، یو جنی شیطان ده پیری د پیری له قسمه ده، بل انسی ده. انسانانو کوم شیطانان سته؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. له هغه وسوسې والا اعلی پناه راکړي چې خلکو ته غلطې مشورې ورکوي، غلطې سوداوي ورچې هغه که پیری کوي انسان. انسی شیطان تم جواب ورکړي چې غلطې مشورې درکوي چې کاکا وسلا ځوان یې له ځانه صوفي مه جوړوه، وخت پر در اوږدېږي، حج به م بیا ورسته وکړي، توبه به بیا یو څو شپې ورسته وکاږي. له ځانه دې صوفي جوړ کړی د ښایسته ځوان یې، ځوانان مجلسونه کوي، تمامه شپه چکه کوي، فیسبوک ګوري، تا لوی صوفي له ځانه جوړ کړی ده، دا دې څه له ځانه جوړ کړي؟ دا مشورې انسانان هم درکوي، شیطانان هم درکوي. شیطان ته دې جواب ورکوي، هغه انسی شیطان ته، جنی شیطان ته، دواړو ته دې جواب ورکوي چې زه په ځواني کې د الله جل جلاله عبادت کوم. خلک وایي دا د ځوانۍ عبادت سره زر ده، ځکه ځواني کې تا هر څه کولی شئ، خو تا رجوع و عبادت ته کړې ده. سړی سپین ږیری شي، له سپین ږیري سره خلک اشنایي نه کوي، څوک مجلس نه ورسره کوي، ساعت یې نه تېرېږي، نو مجبور ده چې ماجد ته راشي. ځوان ته خو هر څه رسېږي، بیا هم هر څه یې شاته کړو، مسجد ته راغی.